ستا مهارتونه، استعداد، پوهه، وړتیاوې ستا پر اړیکو مخامخ اغیز لري. خلکو سره ستا په اړیکو کې مثبت رول لري. لکه څنګه چې ابن تیمیه یا علی رضی الله عنه ته یو قول منسوب دی چې وایي خلک درې ډوله دي. لومړی هغه چې ته ورسره مرسته کوي، ته یې امیر یا آمر یې، ستا تر احسان لاندې. یعنی هغه چې تا سره مرسته کوي، ته یې تر لاس لاندې اسیر یې، احسانمند به یې، هغه به په تا احسان کوي. او هغه چې تا ته اړتیا نه لري یا تا ته محتاج نه دي، ستا سره سیال یا مساوي دي، ستا سیالان دي. همیشه کوشش کوئ، یعنی هدف دا دی چې د خپلې اړیکې داسې تنظیم کې چې خلکو سره سیالي کې برابر واوسي، ښه سیالي، بده نه. اوس که ته همیشه د امیر یا آمر په شان ژوند کوي، دا حالت ته خطرناک دی، ځکه چې همیشه به خلک له تا استفاده کوي، د ناراحتۍ احساس به کوي. دا چې ته د چا لاس لاندې ژوند کوي او همیشه ورته محتاج، دا حالت هم کله څوک ځان ته انتخابوي. د ذلت حالت دی، همیشه به ځان کم احساسوي، هیڅ ارزش به ځان ته نه ورکوي، خلک به هم تا ته چندان ارزش نه درکوي، ځکه انسان خپل ځان ته ارزش ورکوي. ټول وخت به د خجالتۍ او ذلت په احساس باندې تیریږي. او دا چې همیشه د سیال ژوند کوي او هیڅ چاته احتیاج نه وي، دا هم سخته ده، ځکه انسانان یو بل ته ضرورت لري. نو ته باید د دې ټولو منځ کې لاره انتخاب کړې. هدف ترې دا دی.